زما عزت مندورونو دانن چکم اجتماع پدی جامع مسجد کستاسو پدی کلی کے جوڑا دا دے تعلق دا قرآن شریف دا ختمون سر دے او غالباً یو کال نمخ کے دا قصی و اجتماع شویوا او ذرا غلی ماستاسو مخ کی او سو خبر کرنے او دانن بیا اجتماع دا او یا سو برخورداران چی دل دستاسو مخ کے اغیناستی غالباً شپگو کسان دی پناظرہ باندے قرآن شریف ختم کرے دے داغی استاذ زمنرور جناب حضرت مولانا قاری اظہر نور صاحب دا محنت کئی استاسو پتعاون دا خواری کئی اللہ دے داغ دا خواری قبول کی دا بچی دے اللہ دا قرآن پرانا باندے روخانہ کی او تاسو چی سمر مرگری دا غلے پروردگان مدد دوار جہانو برکتن و سعادتن نصیب کا زمارون قرآن شریف دا اللہ خبری دی او اللہ ددی کلام ددی قرآن شریف دیر لوی دا عزت او دا احترام ذکر کرنے دے چی دا اللہ خبری دی دا اللہ احترام دا اللہ عزت دا پمون واجب و فرض دے او دا اللہ ذات دا برکتن و ڈک ذات تے نو دا اللہ دا خبر و عزت او عظمت دام پمون لازم دے او دا بم منو کہ دا اللہ دا کتاب دا برکتن و ڈک کتاب دے دا قرآن شریف نمخ کی جسم را آسمانی کتابوں نازل دی بعض خصوصیات چه خدای پاک قرآن شریف لور کری دی دی یولم ندی ور کری لکه مثلا تورات دام دا اللہ کتاب دے انجیل دام دا اللہ کتاب دے زبور دام دا اللہ کتاب دے او سواری وڑی صحیفے و توئی و مختلف پیغمبران نازلی دی دا اللہ دا طرفنا بے شک دا غیب قدر کو دا اللہ کتابون دی دا اللہ صحیفی دی لیکن دا غیب تعلق با دا یو خاص قوم سروں او دا قرآن شریف تعلق دا یو خاص قوم سر ندے تر قیامت پوری جسمر انسانیت تے کا عرب دیو کا عجم دی او کا دا لنبے سدے دیو کا دا سوار لسم سدے او کا قیامت تا نزدے مخلوق دے اللہ قرآن شریف دا طول دا ہدایت ذریعہ گرزونے دا طولو الحمدللہ دا قرآن شریف نمخ کی جسمر کتابون دی دا غیر رانا دا یو وقت پورے وا بیا بے رانا بندشوا او دا قرآن شریف رانا دا یو وقت پورے ندا دا دا قیامت پورے بچلے گے اگا کتابون منسوخ دی منسوخ اس پاغی عمل نشکول نہ پا تورات شریف و نہ پا انجیل شریف او قرآن شریف منسوخ کے دو والا کتاب نہ دے دا محکم کتاب در قیامت پورے نافذ العمل دے دا قرآن شریف نمخ کی جسمر کتابوں نہ دے آگا کتابوں نہ پا مخدزمہ کا پاسلی شکل کے نشتا کسوک دوئی چی ماتا آگا توراتو خواہی چی کم پا حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل دے سوکی ابن شیخون عیسائیان دی دا امریکی و برطانیے والا سمر پا ٹیکنالوجی کی مخ کی دی زوے منگتا اغی انجیل خوایا چی پا عیسیٰ علیہ السلام نازل دی درتے نشیخون او کمنگ نسوک تپوسو کی چی اغا قرآن شریف راتاو خوایا کم چی پا حضور پاک مبارک نازل دے نمانگے خولشو کنشو خولش دا خدای فضل یو بادشاہ تیر شوی دی مامون الرشید آغا با پخبل زمانہ کی یو اجتماع کولا لکه سنگ چی زمون ستاسو اجتماع دا خدا دا غریب اجتماع دا و با دا بادشاہ او شاہی محل کے بے کولا او پزرگون خلق باغی لرات لل ڈوڑے با بادشاہ ورکولا او اغی کی با عالمان و تقریرون کول شاعران و پکی شعر و شاعری و ناطخوانی کولا
او قاریانو به پکې د قرآن شریف تلاوتونه کول او بیا به مامون الرشید چې چا خشته تقریر کړو او خپل نعت به ویلو او خشته قرات به کړو هغه له به په خپل لاس نامونه ورکول. نورونه یو مجلس یې جوړ کړی، ډېر زرګونه خلک دي. مامون الرشید په سټیج بادشاہ ناست دی، وزیران ناست دي، مشیران، عالمان، او دا سلسله شروع ده. دنیا ناسته ده. دې کې یو سړی راغی. مامون الرشید ته خط ورولېږه چې زه یو تقریر کول غواړم. هغه د سټیج ناظم مامون الرشید له خط ورکوي، صاحب یو میلمه دی او زمونږ د مجلس کې تقریر کول غواړي. هغه وی ډېره ښه ده، د خپلو ملایانو صاحبانو تقریرونه م اورېدلي دي، د دې میلمه به وورو چې دی څه وایي. وی راویې غواړه. نو دې یې راوغوښته. نو تپوس یې ترې وکړه، وی میلمه ته تقریر به په څه موضوع کې؟ موضوع به دې سي. وی صاحب زه د قرآن شریف په علمونو تقریر کوم چې قرآن شریف کې د دنیا دا ټول علمونه چې څومره دي د ټولو مرکز د الله قرآن دی. نو دا خو ناشنا موضوع وی ډېره ښه ده. نو تقریر یې شروع کو، بهترین تقریر یې وکړ. دا ثابتوي چې په مخ د ځمکه دا څومره علمونه دي، که طب دی او که اقتصادیات دي او که انجینیرنګ دی، دا د قرآن شریف نه راوتی دي. الله ورته د اشارې کړي دي. نو مجلس کې لوی عالمان دي، امام ابو یوسف دی او داسې لوی خلک، هغوی په دا خوله کې ورته ګوتې نیولې دي چې خدایا دا مولانا صاحب د کومې راغلی؟ داسې خدای خپل علم او دا ټول د زمانې علمونه د قرآن شریف نه راوباسي. دا څوک دی؟ مامون الرشید هم خوشحاله دی، ځکه زمانه د علم وه. قاضیان به عالمانو، وزیران به عالمانو، بادشاہ به عالمو، مشیران وزیران ټول به عالمانو. نو چې تقریر اخلاص کنو مامون الرشید بادشاہ ورته د خپلې کرسۍ نه پاسېد او ورته رغاړود او ځان سره یې خوا کې کېنو. ډېر عزت یې وله وکړ. مولانا صاحب ته څوک یې؟ تا خو ډېر ښکلی تقریر وکړ، تا له خو خدای پاک ډېر ښکلی علم درکړی دی. وی زه خو مسافر یم. وی دا کم ځای وی صاحب زه ځای نه ښیم. وی نه اوس موږ نه جدا پاتې کېدی نه شې، اوس تا سره ځان له دلته تا وزیر کومه، تا له دومره لوی علم خدای درکړی دی، نو ته به څنګه زمانه بارې؟ تا نه وزیر جوړوم، مشیر د نه جوړوم او د ټولو قاضیانو مشر د نه جوړوم. قاضی القضات، چیف جسټس چې ورته وایي. هغه وی نه صاحب د راټینګ خلک هم وایي نیکبخته خلک خو وړې نوکرۍ پسې سپارښتنو منتونه کوي او تعالی بادشاہ لوی عہده درکوي او ته انکار کوي چې دې خلکو راټینګ که نه وی زما ستاسو نه کېږي. وی ولې؟ وی ګوره بادشاہ سلامت ته مسلمان او ستا وزیران مسلمانان، ستا قاضیان مسلمانان، ستا رعیت مسلمانان او زه مسلمان نیم. وی ته په څه مذهب یې؟ وی زه یهودي. وی دومره د قرآن شریف متعلق چې تا ته معلومات دي، ته څنګه یهودي؟ بس وی زه یهودي. نو ته ایمان ولې نه راوړې؟ وی یو شک مې دی په اړه کې. وی ما ته ووایه هغه شک. ما سره لوی د علم غرونه ناست دي او ما سره لوی د زمانې امامان ناست دي، محدثین، مفسرین، فقها، مجتهدین. ستا شک به لرې کې. وی صاحب زما د شک تعلق زما د خپل سینې سره دی، اړه سره بل څوک زما شک نشي استی. خو که دا شک مې ووت نو زه به مسلمان شم، بیا به تعالی راځم. او که شک مې ونه ووت نو د یهودین مسلمان نه مسلمانېږم. خلک هم حیران دی. خیر د مجلس نه لا کال 2 هر څومره موده تېره شوه، بیا هغسې مجلس جوړو. د دنیا خلک بیا ناست دي، تقریرونه هم کېږي او نعتخوانۍ هم کېږي او شعر و شاعري شروع ده. بیا یو سړي چټ راولېږه، وی زه میلمه یم او تقریر کول غواړم. بیا د سټیج هغه ناظم صاحب د مامون الرشید بادشاه نه اجازت وغوښت، دله یې موقع ورکړه. خو زمانه پکې تېره وه، چا پېژندنه.
بیا تقریر شروع کا او موضوع تا پوستے کئی وی مولانا صاحب تو خو علم پس موضوع با تقریر کے وی دا پدی آیت تقریر کو کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کہ اللہ و قرآن یو عظیم نصیحت تے او دا ما نازل کردے او دا دی حفاظت بزکو دا قرآن شریف پا حفاظت چی دا محفوظ کتاب دے پا دی تقریر کو دیر خدا بیا دیر معلوماتی بہترین تقریروں کو چی تقریروں کو مامون الرشید پوشو پا تقریر پا دامیاس کے پوشو از اسٹیج دا ناظم صاحب نے تا پوسو کو اللہ کوئی دا خواغ مولا صاحب نے دی چی غسو کالا مخ کی دلتا تقریر کرنا وی اماغ معلومی گی وی دین ایک بخ ویز یہودی او دی خوست کلمہ شہادت تا دی تقریر نمخ کی دا خطبے ہوئے دا ما چکم خطبہ ہوئے دیکھ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ دا ایمان دو کلمے دی پکی دو کلمہ شہادت او دیکھ چی تقریر نفارق شی تپوس بتے ہو چی تقریر نفارق شو بیا مامون رشید ورطن غاڑا بیا زان سر اخوا کی کرسے ماندے کینا وی علماء تاسمو دا مخ کی خودلتا تقریر نو کرے دا قرآن شریف پا علمونو وی سیب کرے میں نو تاخوی دا یہودیم وی سیب اغا وقت یہودیم اس ماتا اللہ ایمان را نصیب کرے مسلمانے وی گورا اغا وقت لمونگ لوی منصب درکاو تمی دا طول قاضیانو مشر وزارت مشیری بنگلہ دولت ارسم در کول ناغ وقت ایمان رونڑا او اس مسلمان شے وی سیب کتا تا یاد ایمان دا یو ٹکے وین چی زمال کی یو سودا دا یو شک میں دے کاغوت مسلمان بشو کونمت نا مسلمان ایگم اشک میں وط خدای مسلمان کرو وی اشک تے پسکیو وی دانن چی میں تقریر ہوکا پدی کی میں شکو کہ قرآن شریف کے اللہ وی دا قرآن ما نازل کرے دا دے حفاظت بزکم دا زمان ذمہ داری دا نو زمان شک داو کہ تورات ما اللہ نازل کرے دے ام محفوظ نہ دے قرآن او انجیل محفوظ نہ دے او قرآن محفوظ دے دا سنگ کی دیش ٹول خدا خدا کتابو نہ دے ٹول انسانانو سر دے ام انسانانو سر قرآن ام انسانانو سر ٹول تلاوت پکی کی گی ټول مقدس کتابونه دي ټول د دنیا په کاغذ لیکل شوي دي او د دنیا المارو کې جلنده پراته دي نو څنګه قرآن محفوظ دی او نور نه دي عقل میں کار نه کوي داسې خو نه را چې قرآن شریف د شپې فرشتې اسمان ته وړي او سارې راکوځي چې څوک یې ګډوډ نه کړي خو ټول د انسانانو سره دي ټول په پیغمبر نازل دي ټول په د المارو کې دي په د کاغذونو کې دي د ټولو تلاوت کېږي نو قرآن محفوظ دی هغه نه دا مې ذهن نه منله وی دا د ذهن ومنله وی او وی څنګه مونږ ته ووایه وی صاحب زه چې ستا د مجلس نه بل ځل لاړم وی زه خشته خوشنوي سیم زما په شان خط د بل چا نشته ما له خدای خپل خوشنویسی را کړې ده نو ما خپل کتاب تورات ډېر مزیدار ولیکه اعلی او د سرو زرو په اوبو مې ولیکه او نقش و نگار مې پې وکړو مزیدار اعلی خو یاره ما پکې د ځانه ګډوډېشن وکړ بعضې آیاتونه د تورات مې مخکې کړل او بعضې مې وروسته کړل او څه مې ته وویستل د ځانه مې پکې ولیکل پورا میں والا آپریشن ہوتا او گڑوڑ میں کا او بیا میں خپل مدرسے تا یوڑ دا یہودیانو چی دا خرسون کسوک اخلی وی اغیو کد او خد تفتیشیو کمی چی وی گورے گورے غلط نی وی خیو کت اولنا آخر پورے وی ندا خودیر مزیدار لکلے شوے دے پسو خرسے وی ما چی سمر پیسے غفتے جگڑے پی خلق کولیو وی ظالم بل وی ظالم مو مانگی قیمت چی ما سا غفتل پاغے خرس شو او خیو کت پاغل تو پوئی نشو وی زبار روتم وی ماوی چی دا خو رشتیا ثابت شو چی زمون تورات محفوظ ندے اصل تورات من سر نشتا کہ اصل تورات وینو چی دا ما ولکم نقلو لیکو او سمخ کی رستوال من پکی راوس او سمی پکی آیاتون وستل دزانا می پکی ولیکل نو دی با پی جندلو اصل چی پروتی دا نقل پتا لگی که نلگی
اصل کپڑا پرته ده نو چې ته نقل وروړې هغې سره یې کېږي نو پته یې لګي. که اصل نی نو بیا د نقل پته نه لګي، خو نقل اصل چې یو بل سره برابر کې پته لګي. نو که دوی سره اصلي تورات وی چې دا ما کم نقلي ولا ولیکه نو د دې پته به یې لګولې وي، خو دوی خو زما په هغې د اصلي تورات ګمان وکړو، معلومیږي دا چې اصلي ورسره نشته، تورات محفوظ دوی سره نشته. وی بیا لاړم انجیل شریف مې دغسې ولیکه، هم یې ښه خشته مزېدار کړه، د سرو زرو په اوبو مې نقش و نگار ولو. او عیسایانو چې کومه لوی پادري دی هغه له مې یوړه دا خرڅو، پس وخرڅې ما یې په دی، خو هغې کې مې پوره اپریشن وکړه، بعض ایتونه مې مخکې کړل، بعض یې مې وروستو کړل، او څه مې ته وویستل د ځانه مې پکې ولیکل، ګډ وډ مې کړ. وی مې چې دا خرڅو هغې ښه وکړ، یو ځای بل ځای بل ځای هلکه پسو خرڅی مې لاولې وګورئ غلطي پکې نه څه خوښم شي. وی صاحب خوښم ښه یې وکړ چې ما څومره پیسې غوښتې په هغې خرڅ شو. وی ما وی چې دې خرو سره هم خپل کتاب نشته، که دوی سره خپل اصلي انجیل وی نو زما دا به معلوم کړی، اصل نشته په نقل ځکه پوی نه شو. ما وله پکې څومره ګوتې ووهلې او مخکې وروستو مې که او دوی بیا هم پې پوی نه شو. دا حقیقت دا انګریزان څومره د مسلمان خلاف لګیا دي، سازشونه کوي، او څومره ټکنالوژي ده ورسره، لندن او امریکا او فرانس برطانیه وغیره. زه تاسو ورته ووایئ چې اصلي انجیل راوړئ، که دې درته وښود به جرم درکړم. ما سره دوه انجیله پراته دي په الماری کې، یو کې یو څه لیکلي دی او بل کې بل څه لیکلي دی، یو ایډیشن کې یو شی دی په بل کې بل شی. عیسی علیه السلام چې الله اسمان ته وخېږه، دا زمونږ عقیده ده چې هغه جمدی اسمان ته ختلی دی. ښه څوک هم غلط نه کي. الله قرآن شریف کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه، نه دوی چا وجلی دی او نه چا پسولی کړی دی، بل لیکن شبه لهم بل رفعه الله الیه، الله ځان ته اوچت کړی. دا په شکونو شبهو کې پراته دي، د قیامت نه مخکې به راکوزېږي، جمدی جاړ په اسمان کې موجود دی، د قیامت نه مخکې به راکوزېږي او زمونږ د پیغمبر علیه السلام په شریعت به فیصلې کوي، او بیا به وفات کیږي او د حضور پاک په روزه مبارکه کې د یو قبر ځای خالی دی، هغې کې به دفن کیږي. دا زمونږ عقیده ده. نو عیسی علیه السلام چې اسمان ته لاړ، دی وایي موږ وجلی دی، یهودیانو وجلی دی، دوی داسې وایي دروغ وایي. نو شاګردانو وایي په خوب کې ولیده چې ستا کتاب، نو یو شاګرد وایي ما ته املا ووایي نو ما ته ولیکه، بل شاګرد بل انجیل ولیکه، وایي دا په ما حاضر شوی نو ما ته دا لیکلی دی، بل وایي زما ورسره په هغې غار کې ملاقات وشو نو دا ته ما لیکلی دی. د دنیا شاگردانو هر شاگرد ځان له خپل انجیل ولیکو، یو کې یو څه دي، بل کې بل څه دي، بل کې بل څه، بل کې یو بل نه مختلف. نو چې د دوی عالمان یو ځای شو پادریان، وی دا خو بله انجیلونه دي، نو که په موږ چې اعتراض وکړو چې انجیل خو د الله کتاب خو یوي او دا خو ټول د یو بل نه مختلف دي، موږ به څه جواب ورکو؟ دا خو په سوونو دي او د یو بل نه مختمون قرآن په زرګونو لکونو دی، خو ټول یو شی دی. داسې ده که نه؟ موږ سره چې کم قرآن دی نو په لندن کې هم دغسې پروت دی، او په مکه کې هم دغسې پروت دی، او په روس کې هم دغسې پروت دی، او دا خو دوه انجیله یو سره دی، یو کې یو څه دی، بل کې بل څه دی. نو د دوی لوی مرکز هغه زمانه کې مودې زمانه کې رومیه ورته وایي، ایټلي کې هلته ماشومان یو کس بار کې دا چغې شورې جوړ کړی دي، جومات کې د وړو شور منع دی په شریعت کې. دا یو کس دا ټول واړه بار کې یو کس پاسه غوسه ورته مه کوئ، ویسې بار کې ما ته نور متوجه شي. نو هلته دوی یو اجلاس وکړه، په هغه اجلاس کې ټول پادریان راغونډ شو، یو میز یې جوړ کړه، غټ میز، او دا ټول انجیلونه یې راوړل، په هغه میز د پاسه یې کېښودل، او لاولې عیسی علیه السلام ته چغې ووهلې چې ستا اصلي انجیل زمونږ نه رک دی،
نو مونږ ته مهرباني وکړه دا میز لقو چې کوم اصلي وي هغه پکې راته پرېږده او چې کوم نقلي وي چې هغه وغورځېږي. نو میز چې لقی نو که ته چاته سوال کوې که نه کوې شی به دې غورځېږي. نو میز یې لقو نو یو یو به پرېوته اخره کې څلور پاتې شو. څلورم یو د میز په یو ګوټ کې بل په بل ګوټ کې میز یې لقو نو مشر پادري ډب ورکوي بس تور مه لقوی. کشران ورته وي صاحب څلور پاتې دي دا به وړقو چې درې تی پریوزي نو یو به پکې پاتې شي. مشر هوښیار وي خدای م بېخ وباسه که یو ړق ورکوی څلور واړه پریوزي بې کتابه به پاتې شو. زه اکثر طالبانو ته ویم د کوم کتاب انتخاب چې په قرآن اندازې وشي هغې کې څه پته لګي چې اصلي کم دی او نقلي کم دی. ځکه حضور پاک فرمایي لا تصدقوه ولا تکذبوه، تصدیق یې مه کوئ د ځان یې پکې لیکل کړي دي او تکذیب هم مه کوئ ممکن د بعضې پکې د الله د طرف نه موږ ته نه دي معلوم. نو ما چې هغه نقلي انجیل هغې له یوړه هغې واغېسته او په نقل یې پوی نه شو. وی ما وی چې دوی سره اصل نشته. وی بیا مې قرآن شریف ولیک ښه مزېدار ښه شته. وی هغه مې د سرو زرو په اوبو نقش و نگار وکړه او هغې کې مې پوره اپریشن وکړه. بعضې ایاتونه مې ته وویستل بعضې مې د ځانه پکې ولیکل او بعضې صورتونه مخکې بعضې وروستو بعضې ایاتونه د یو صورت نه بل کې او بعضې د بل نه په بل کې. نو ما یوړه د مسلمانانو مدرسې ته چې دا قرآن شریف خرڅوم که څوک کوي. وی حافظ صاحب له مې ورکړه بس وخرڅی لکه ډېر ښه شته دي لیکلی دی. دې ته یې وګوره که غلطي لاول خو یې وګوره که نه چې ویې کته هلکه دا دې کې خو دنه غلطي شوې ده. دا صورت دوحا خو دا 13 سپارې دی او دا خو دې په 3 سپاره کې لیکلی دی. ګوره څه غلطي یې ونیوه. ولې غلطي ونیوه؟ اصل پروت تے او اصل یوازې په کاغذ کې مونږ سره نه دی پروت په سینه کې پروت تے او یوازې د مولا په سینه کې نه دی د ډېرو الکانو جینکو زنانو نارینو په سینه کې الحمدلله پروت تے. پته لګي چې بل ځای وکړ یا لکه خدای دې تباه او برباد کا. دا خو د صورت یاسین کې تاسو آیتونه استریزان دې پکې خوارشي لیکل کړي چې بل دې ولټاو یا لکه تا زمونږ د کتاب پورې خندا کړې ده دا خو دې پکې بل څه لیکلي دي او دا صورت بقره دلته لیکلې ده او دا خو ټوټ ګډوډ کړی دی. وی طالبانو ته وی چې وینیسئ مې چې خدای د طالبانو د والو نه مې وساتې که دوی ونیومه خو بس او ګیرې کړم خو په قبر کې مې د نکیر منکر والو ته هم بیا جت نشته. دا بس کېږي. وی خیر دادا شم چې اوس که مې ګیرئ خو وجنې مې صاحب دا ما قصدن کړی دی. ما معلومات کول چې تاسو سره اصل قرآن شته که نشته. پته ولګېده چې اصل قرآن شته. یهودیانو سره نو زما هغه نقلي معلوم نه کړ. عیسایانو سره اصل نو زما نقلي معلوم نه کړ. مسلمان سره اصل قرآن دی اصل نو زما نقلي معلوم شو پته ولګېدله. بس دا مې د شک اوت چې قرآن محفوظ دی او یا نه دی او نور محفوظ دی او که نه دی. پته ولګېده چې تورات انجیل زبور دا کتابونه په مخ د ځمکه په اصلي شکل کې نشته او قرآن شریف په مخ د ځمکه چې څنګه په حضور پاک په اصل شکل کې نازل اقصې اوسه پورې موجود دی. ټول وایي الحمدلله. دا په څه محفوظ دی رونو؟ اوس دا ووایه سوالو کې چې دا خون په الماره کې پروت دی هم الماره کې دا هم په کاغذ هم په کاغذ. فرشتې خو دې ته نه دي ولاړ چې څوک یې ګډوډ نه کړي او نه اسمان ته اوچتوي او بیا د سار راوړي او شپه په اسمان کې تېروي. نه رونو دا ستاسو په برکت محفوظ دی. د چا په برکت؟ ستاسو په برکت. اسنګه خدای د مسلمان دومره مینه قرآن سره پیدا کړې ده چې ساریم لولي ماښامیم لولي او سینو کې م یاد کړی دی او معنی م وله یاده کړې ده. نو دا د دې مسلمان د حافظانو قاریانو عالمانو د دې مدرسو د برکت نه محفوظ پروت دی. په مخ د ځمکه دومره تلاوت نن د یو کتاب نه کېږي څومره چې د قرآن شریف کېږي. داسې ده که نه؟ هر جمعات کې سار او مازدیګر
ماشومان او لوی درسونه دي او چا چې په ناظره ویلې دی هغه تلاوت کوي په کورونو کې زنانه تلاوت کوي په مانځه کې تلاوت کیږي په مدرسو کې تلاوت کیږي په مدرسو کې علمونه ښودل کیږي دا د قرآن شریف سره د مسلمان مینه ده څومره لوی کتاب غټ کتاب زخیم جبه پردی عربي متشابه آیتونه پکې دي او په کروڑونو مسلمانانو ته یاد دی او پیسې پکې نشته چې څوک پیسې ورکوي انجیل چې څوک یادوي هغې انعام ورکوي پیسې ورکوي باقاعده هغوی اشتهار چلی چې 1 جنوري دا اوس چې نوی کال شروع شو چې چا انجیل یاد کړي را دي شي موږ انعام ورکوو ټوله دنیا کې یو حافظ د انجیل نشي پیدا کولی ټوله دنیا کې نشته دی زمونږ انعام نشته زمونږ تنخوا نشته زمونږ پیسې نشته او که د دې مجلس کې تپوس وکړم د الله فضل د ګڼ شمېر کې حافظان به موجود دي د مینه د دې سره الله محفوظ ساتلی دی د مدرسو سره د عالمانو سره د قاریانو سره او د دوی مینه ولې ده ورسره دا جشن دی واده دی چې دا ماشومان چغې وایي تاسو کې یو مشر نشته چې دا ماشومان لږ پوه کوي عجیبه ده داسې کلمې چې ته نه دي لیدلې ماشومان به خلک پوهیږي که نه ماشومانو ته ادب خول پکار دی تمارونو ما ته متوجه شي دا د دې مدرسو برکت دی دا د عالمانو برکت دا د حافظانو برکت دا د محمد رسول الله برکت دی هغه ترغیب ورکړی دی چې قرآن سره مینه وکړئ څوک لګیا دي قرآن یادوي څوک لګیا دي د قرآن مدرسه جوړوي څوک لګیا دي قرآن سره مینه کوي څوک طالب سره مدد کوي دا ترغیب نبی علیہ السلام ورکړی یو لوی عالم تیر شوی دی ابن جریر طبری په هندوستان کې دی په خپل تاریخ کې لیکي وی زه په یو کلي کې دیرم او ما علم زده کوم وی په دې میانس کې را سره خرچه خلاصه شو وی چې خرچه خلاصه شو زمو مرګري مو فیصله مو کړه چې ځو کلي ته او چې خرچه راوړو نو باقي سبق به بیا ووایي وی چې د جومات نه ووتو د جومات مخې ته یو یهودي بابا و د هغه دوکان را پاسې طالبانو څه کوئ مونږ وی مونږ ځو خرچه خلاصه ده سبق هم خلاص شوی دی نه جي سبق خو نه دی خلاص خرچه خلاصه ده کلي ته ځو چې خرچه راوړو چې دا باقي سبق ووایي ګوره ګوروس دولت مینې ته ګوروس الله د چا په ذریعه ان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر حضور پاک فرمایي کله دا دین خدای د فاجر په ذریعه مضبوطی کافر نم کار دی فاجر نم دی دین په مضبوطی وی ښه سبق نه خلاص او خرچه خلاصه ده وی دا څومره خرچه کې در باندې کوم موږ وی دا څه ساتو کنو وی چې نه سات به نه دی کړی تاسو کتاب مسمانی دی چې قرآن شریف ته او زما کتاب مسمانی دی چې تورات ته نو زه د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه وی په دې مطاف کې چې مې وکتل هغه یهودي بابا ناست دی زمانه ډېره تېره ده نو موږ ونه پېژن شکم راغی چې طواف هم خلاص کورلو بابا یو تپوس ته نه کوي چې خفه نه شي تر هندوستان خو نه وی یم هلته یو کلي د فلان کې داغه کلی خو بنې وي همداغه کلی بابال ته یو جومات و داغه جومات مخې ته یو دوکان و ته هغه دوکاندار خو بنې وي بچې مغه دوکاندار یم ښه بابا یو تپوس ته نه کړ خفه نه شي هغه دوکاندار خو یهودي و یهود خو حج له نه راځي ته حج له څنګه راغلی وی بچې هم اقه یهودي ما خو خدای ما ته ایمان را نصیب کړی مسلمان شویم حج له راغلی بچې تاسو څوک یې چې زما دومره شجرې لټوئ وی مونږ وی چې مونږ هغه طالبان یو چې تا را باندې خرچه وکړه خدای علم راکړه وی د ډېرې خوشحالۍ نه وجړل را پاسېد را ترغاړه و چې بچې زه به تاسو له کور ته درتلم خو ما ته ستاسو کور نو معلوم خرچې میلو شي ما له خو خدای ستاسو د برکت نه ایمان راکړی څنګه وی په کومه شپه چې تاسو رخصت شوی لاړئ زه اوده شوم نو ما خوب ولید
او په خوب کې زه په خپل کور کې یو نورانی مخینم، یو شخصیت یو سړی د خشته ښکلي مخ نه رڼا ځي. وایي ما د اندازې نه وي چې دا د مسلمانانو پیغمبر. وی ما ورمنډه کړې چې صاحب تاسو منکر څه کوئ؟ وی ما ته وی چې زما د دین د طالبانو مدد دې کړی، نو تاله زیرې در کوم مبارک دې شه، د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت ته تلو فیصله شوې. وی زه راویښ شم، ښځه مې وړقوله، ښځې پاسه. وی ښځه راته وی چې ولې دې پاسولم؟ یو خوب مې ولیده، سین خوب دې ولید. ما خو تعالی نه دی ویلی، وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید، منکر راغلی د خشته چهره رڼا ته خیږي. مې حضرت منکر څه کوئ؟ زما د دین د طالبانو مدد دې کړی دی، تاله زیرې در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان فیصله شوې ده. وی زمونږ په کور کې 14 کسانو او په دا یو شپه په دا یو ټیم د 14 والو دا یو شان خوب ولید. یو کسو ویني سړی به شک وکړي 14. وی بس سار وختي لاړو ستاسو او ملا صاحب لا او د هغه په لاس هم بیعت وکړو، خدای پاک ایمان را نصیب کړي. خوبونو کې خدای ترغیب ورکوي، په ویښه پیغمبر ترغیب ورکوي. یو حرف چې چولوس الله په لسنې کې ورکوي. سورہ واقعہ چې چولوستله ماښام نه پس الله فقر ختمی. سورہ یاسین چې سحر وختي چولوس الله حاجتونه پوره کوي. سورہ اخلاص قل هو سورت چې چا 3 کرته ولوس د پورا ختم د قرآن شریف ثواب، او چې 10 کرته چولوس بل جنت کې الله ولا محل جوړي. او چې سورہ یاسین چولوس الله د قرآن شریف د 10 ختم ثواب ورکي. دا ترغیبات دي د مسلمان په دل کې د قرآن سره مینا چول. قسم دې قرآن کې چې کم برکت دې په یو کتاب کې نشته. ما یو مضمون کته په امریکا کې یو ښځه ده مسلمانه شوې ده، هغه خپل تاریخ لیکي. وایي چې زه په امریکا کې په یو سټور کې نوکر وم، عیسایانو، او ما سره یو الک په دې سټور کې بابو د پاکستان مسلمانو، موږ دواړه په سټور کې. وایي د دغه الک او زما یو بل سره دوستانه شروع شو. زما دوست شو هغه الک. امریکا کې دا بوای فرند او ګرل فرند دا ډېر زیات، دا مې الک دوست او دا مې جنې دوست. نو موږ ډېر یو بل سره خوشحاله وو. نو د الک ما ته وایي چې ما تا یو بل سره واده کوو. وی ما وی چې زه به مور پلار سره مشوره وکړم، اگر چې هلته څوک مشورې هم نه کوي. نو مور سره مې مشوره وکړه، پلار سره. مور پلار راته وی چې بچی چا سره دی واده خوښي وکړه، خو دا پاکستانی دی او هسې نه چې د پاکستان ته دې بوځي، او یا هسې نه چې خپله فایده در نه والي او سبا لږه بوډۍ شي او بیا د طلاق دله درکړي، بیا به څه کوې؟ نو وی مې چې زه به په یو څو شرطونه ولګوم. نو ما د الک ته وی چې یو څو شرطونه دي، که دا منې واده در سره کوم او که دا نه منې نه کوم. یو شرط به دی چې ته به تا سره نه اوسېږم، ته به ما سره زما په کمره کې اوسېږي. د فلیټ جدا ځای کې او زما فلیټ جدا ځای کې، ما سره به زما فلیټ کې، هلته فلیټونو کې خلک اوسېږي، ما سره به زما فلیټ کې اوسېږي. یا لکه ډېره ښه. دویم شرط دا دی چې ستا به خپل مور پلار رونه رشته دارانو سره تعلقات ختمې، زما رشته دارانو سره به دې تعلقي. وی غالک وی دا ما ته منظور ده. دریم شرط دا دی چې ته ما ته دا نه وی چې مسلمانه شه، زه به تا ته دا نه ویم چې عیسایي شه، ستا خپل دین زما خپل دین، خو زه به د اتوار پر ورځ خپلې ګرجې ته ځم، ما به بوځئ، ما به ګاډي کې بوځئ. ته مه کوه عبادت، زه به خپل عبادت کوم، په ما به دا پابندي نه لګوي چې ته ګرجې ته ولې ځې. وی دا شرطونه د هلک را سره ومنل او واده مو دا هلک وی زنګ به راینام مسلمانو، ما له قرآن شریف نه راته، ما له منځ نه راته. وی دا هلک وی ما به یو اختر او بل اختر منځ کاو په امریکا کې، او جماعت به هم ډېر لرې و، هلته جماعتونه لرې وي. وی زه به دې لمانځه به نه تلم، خو د اختر په لمانځه په بهانه به لاړم، د خپلو دوستانو سره به ملاقاتونه وکړل. نو د اختر مونځ هم ماله نه راته، خو چې هغوی به ټیټېدل، زه به هم ټیټ شوم، لاسونه به مې پورته کول، نه قرآن راته، نه مونځ، نه په مانځه پوهېدم، بس هسې براینا مسلمانو. د پلار مې مسلمان دی او مور مسلمانان. امریکا کې دا قسم مسلمانان ډېر دي. خو چې ما کله واده کو،
او زما خپل سامان دی جنې کره منتقل کو نو ما سره یو قرآن شریف او پلار را کړی اپا رومال کې تړلی امې ځان سره وړی وی یو ځل 3 کاله وی زما وره دی جنې یو بل سره تیر شو او ډېر د مینې ژوندم تیر شو وی یو ځل زه د خپل کور ته رالم د فلیټ ته وی زما د ښځې خاکروب راوستی و دا کور یې صفا کړی دا کمره نو زیاتی چې کوم لیټریچر او اخبارونه رسالې هغه چې وګوري مونږ خلک په یو طرف ته غورځو هغوی دا خیال نه ساتي هغې یو ډسبینې ډیرانې هغې ته غورځوي او بیا دا کمیټۍ والا راځي هغې یې وړي نو دې هغه کمره صفا کړې وه زیاتي رسالې اخبارونه چې دا کم کتلي فالتو هغې لاندې غورځولي نو ما اسې خپل شوکیس ته نظر شو الماری ته وی قرآن شریف پکې نو نو ما دې ښځې نه تپوس وکړو چې ښځې دلته کې زما یو شی پروت و رومال کې تړلی وی ما ته یې وی چې تا نه کته دې 3 کاله کې تا ګوتې نه دي وروړی نو ما فالتو څیزونه غورځول نو ما وی دام یو فالتو شی دی نو ما لاندې ډسبیل ته ډېران د غورځول نو دا لک چې دا واورېده که نه رونه ګورې مسلمان که ډېر ناقص مسلمانه مې خو د خپل خدای او د قرآن په بېعزتۍ او د پیغمبر په بېعزتۍ د له غوسه ورځي دا ده که نه چې څوک اعلان وکړي چې د ناموس رسالت تحفظ دپاره جلسه ده نو د هرې پاټۍ والا بیوځي که څوک وایي چې هغه کلي کې د قرآن شریف بېعزتي وشوه نو که چاله قرآن ورځي که نه ورځي خو هر سړي کې جذبه کې دا ولې وشوه داسې ده که نه نو دا لک چې دا خبره واورېده چې ښځه ما قرآن شریف ډیران ته پرېوه دې په 4 یا 10 چت کې کمره ده دا هغه ځای نه یو منډه په پوړو کوزېږي او لاړه هغه ډیران لټۍ لټۍ قرآن شریف پکې راووت چې راووت د خاورو دوړو ډک دی هغه رومال یې ترې لرې کو سنډي او د سینې پورې ونیوه او د هلک له جړا ورله خدایا زما د برکت نن زما قرآن ډیران کې پریوت دیو جاری برا روخت دا ښځه پوه شوه چې دا څه ته موبایل دی او که څه قیمتي شی مې غورځولی دی نو د ښځې د هغې کلکۍ کې ورته ګوري چې زما دا خاوند دی دا څه شی دی چې دی بره راوخت دا ښځه ورله ورته غاړه وته وی خاونده سړیه ما معاف که زه معافي غواړم ما ستا مقدس کتاب غورځولی دی معافي غواړم که ما ته پته وی ما به نو غورځولی دا خاون ورته وی نه ستا غلطي نه د غلطي زما ده که ما په دې 3 کاله کې اسم راغشتې وي او ښکل کړی مې نو تا به نه وې غورځولی که ما ورته رومال څنډلی وي تا به بیا نه وې غورځولی که ما لوستلی وي تا به بیا نه وې غورځولی خو دې 3 کاله کې ما ګوتې یو نړی نو تا پې د فالتو شي ګمان وکړو چې فالتو لیټریچر دی ډایجسټ دی فالتو رساله ده که ما لږ غوندې ستا مخکې دې له عزت ورکړی وی دا به تا نه وې غورځولی دا زما غلطي ده جنۍ ورته وایي نه ستا غلطي نه ده زما غلطي ده پکار دی چې ما دنه تپوس کړی وی چې دا فالتو دی که نه دی ما بې تپوسه ولې وغورځوم که زما د مقدس کتاب انجیل تا بېعزتي کړی زه به خفه کېدم ستا د مقدس کتاب بېعزتي مې وکړه نو ته پې خفې زه دنه معافي غواړم دا سړی ورته وایي وی ښځې وی تا ته څه پته ولګېده چې دا زما کتاب دی دا خو رومال کې تړلی دی وی سړیه نورې خبرې به وروستو کوو راځه ته ما خپل ملا له بوځه زما په ملا څه کې وی زه مسلمانېږم ایمان راوړم ښځې ولې ایمان راوړی څه چل شوی دی ما خوشحاله زه خفه شوم وی نه تا چې کله منډه کړې نو ما وی چې ما څو غورځول قیمتي چې دا خاون په منډه روان دی نو د کړکۍ نه مې درته وکتل نو چې ما د کړکۍ نه وکتل قسم دی ستا د دې کتاب نه یو رڼا راوچته شوه را روانه وه را روانه وه او زما په دې سینه کې دننه ورننوته ما محسوس کړه چې دا د مسلمانانو کتاب دی او دا رښتونی کتاب دی هغه رڼا زما دې سینه کې پرته ده اما مجبوره چې شا به فورا ایمان راوړه د اسلام حق مذهب دی دا قرآن حق کتاب دی شا به ما خپل ملا له بوځه نورې خبرې رستو دی وی لاړو هغه جومات چې 3 کاله مخکې پکې ما د اختر منځ کړی هلته لاړم خلک هم حیران و چې مونږ وی دا سړی اکسیډنټ کې مړ دی که څه چل دا څه شو
ورلو وی دما آغی خلی دا آغا مولا سے پلاس بیاتو کو خود مسلمان اکلا او ایزا برای نام مسلمانو مالا موس کلمہ تلاوت نراتا وی امام ایمان تازہ کا خود ازم سوچا مسلمان اکلم دا خزوی دا غی خیری عجیبہ الفاظ دی وی پٹول دنیا کے واحد زیمہ چینا مالا چاہ دے اسلام دعوت ندے را کردی چی مسلمان اشن زو پہ اسلام پا دعوت خپکے دم نما دا قرآن شریف ترجمہ کا تلے دا ٹرانسلیشن نمی اسلامی لٹریچر کا تلے دے نمی چی طرف دا مسلمان مولا تقریر اور دلے دے وی پٹول ورلڈ کے پٹول دنیا کے واحد زیم کہ صرف دا قرآن شریف پا قطوخ دے دا مسلمان اکڑے نا ٹیکساس یو سٹیٹ تے پا امریکہ کی آغا خز ٹرسٹ جوڑ کر دیا اسلامک ٹرسٹ آغا خز خدای دا دین پس مسلمان اکلا دا قرآن شریف حافظم دا ونن دا قرآن شریف عالمم دا آغا برای نام مسلمان دا غی دا برکت ننن دا قرآن شریف حافظم دے دا قرآن شریف عالمم دے او دا غی پا ٹرسٹ کے اوی زمون پا ٹرسٹ کے دا فیدہ دا چوی پا سوونو یہودیان ویسایان خدای پاک زمون پا برکت مسلمانان کر دا قرآن برکت دے مملچ خدای کم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قرآن لوی نخدا دا قرآن عزتو کے عزت دا قرآن شریف دا ہم دے چتے تی رومال تاو کے دیم عزت دے چتے اخکل کے دیم عزت دے چتے المارے والا جوڑا کے دیم عزت دے چتے تا پا خوشحال نظر اگورے خود مقصد نہ دے عزت تے ثواب پکشتا خو مقصد نہ دے مقصد دا دے چتے تلاوتو کے مقصد دا دے چتے پہ پا مانا زان پوئے کے مقصد دا دے چتے قرآن پا مقصد زان پوئے کے زان دا قرآن حافظ کے عالم کے پا ترجمہ زان پوئے کے وعمل پوئے کے قرآن شریف کے اللہ فرمائی وہاذا کتاب تیو کتاب دے انزلناہ من نازل کردے مبارکن در برکت کتاب قلول برکت ثواب اسے قتل برکت ثواب المارے جوڑول برکت ثواب سینے پوری نیول برکت ثواب تلاوت برکت ثواب حفظ دیو کدا برکت ثواب عمل برکت ثواب ایمان دی پا قرآن رول برکت ثواب فتبعوه اللہ وی دلی تابیداریو کے او زمانہ وی ارے زبد باندے رحمکم نو قرآن دیر دا برکت کتاب دیر دا عزت او دا خیر کتاب دو نعمتون منگل اللہ را کلی چی دا پا مقدس مکہ دا چار نشتا یو دا قرآن پا شکل کلوے نعمت یو دا رسول اللہ مبارک پا شکل کلوے نعمت دا بلچے نشتا انبیاء ٹول گلو دا دی گلونا انبیاء ٹول دا ہدایت رناگانی دی رناگانی خود حضور پاک مرتبہ بٹولو کیو چتا کتابون دا قرآن شریف دا علاوہ چکم اصلی شکل کے اللہ نازل کری دی اٹول دا ہدایت رناگانی دی خود قرآن پشان بل نشتا دا نعمت منگل اللہ راکم دے نعمت قدر کے رو پر اخپلو بچے ہوا ہیں سمرخوان کئی دا معشومان بچی جننے ختمو ندی سمرخوان کئی دا معشومان پری پوچینے خلب لگئی او تلاوت بکئی کپلار امور جمدی بھی ثواب او کپلار امور انسان نمری نو قبر کی با پتہ لگی گی بیا مخی روزو کے یو دو کال دریوشو تقریبا دو چابوتلم یو معشوم دی دما خرائے دی وی حافظ شوی دی اخیری صورتو نورتا ہوا ہے زو سر اللہ عرم یہ دیر معشوم بچے لکا دا مخ کے چی ماتا ناستی پٹینے بچے میں دا حفظو کوئی آو حیران شو کو ترہ کوٹے بچے وی دا پلار امر دے امور امر دے یتیم دی وی دا مور چکل املکی دا وی دا معشوم یرونیو دی سینے پوریونیو او دے رشتہ دارانو تو چې زما یو وصیت تے و پورا کوي کله جام دے نو ما په دې بچی قرآن یاد او حافظ به جوړو خو زمره موزن کدن مې دي نو دا زما وصیت ته چې زما دا بچی به حافظ کوي چې دې قرآن یاد کی مور ملش وغری ارمان کلا نو موږ اقا سلوی اختیانه پسرونی و او یو حافظ تم کینو چې د قرآن یاد کا ار سنگ چی خواری و سراو کچی دی قرآن یاد کی وی عجیبه دا دا ننی دا مور کال دی یو کال پورا شو ننی دا کال روز دا او نند تا خدای قرآن هم یاد کر ورہ تمنا ارمان مدد خو اللہ کئی بیا
ماوی بچی اوس به دا مهرباني کې چې ته به ځې او د مور د قبر خوا کې به دې کښېنې او تلاوت د قرآن شریف به کې د مور د هغه ارمان ورجېږي. د دې سیس پته به په قیامت کې په قبر کې درته لګي چې زما بچی زما نه وروسته قرآن خان پاتې دی. هلته دې اسم نه پکارېږي د دې بچي دا تلاوت به دې پکارېږي. په قیامت کې به یو شی نه پکارېږي د دې بچو دا تلاوت به پکارېږي. نو خپلو بچو باندې قرآن شریف زده کړئ، په ناظر هم او حافظان هم جوړ کړئ. ښه دې کې ستاسو فایده ده. او تاسو له خدای پاک خشته ښکلي عالم دی مولانا زرنوز صاحب عالم دی، موږ سره دوره حدیث کړی او شکر دی د قرآن شریف ډېر لوی خدمت کې څومره مخکې اوس دا ګڼ کسان دي فارغ شو. دله د سره همت وکړئ، دله حوصله ورکړئ، حوصله ولا ورکړئ او خپل بچي ورته کښېنوئ او د سره مینه وکړئ چې دې نورم خواري وکړي ستاسو بچو سره، ادب هم ثواب کېږي ستاسو هم کېږي. شکر دی ستاسو کلي یا مخکې تخت آباد کې د دین مدرسې هم ډېرې دي او ځای په ځای پکې په جوماتونو کې درسونه هم شروع دي. دا ډېر لوی خیر دی. روح د زندګۍ د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. هغه ژوند خوند کوي چې الله سره سړی په نسبت کې وساتي او هغه ژوند خوند کوي چې الله سره د په تعلق کې وساتو او د الله د تعلق لویه ذریعه دا قرآن شریف دی. نو خدای پاک دی زمونږ او ستاسو د قرآن دا تعلق نصیب کړي او الله دې دا ماشومان نیک عمله صالحان لوی کړي. درود شریف په جمع ووایئ. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. الله دا اجتماع قبول کړي. خدای دا حاضر مسلمانان ټول د پریشانو مصیبتونو نه په امن کې وساتي. الله دا ماشومان چې ختمونه وکړل دې خپلو والدینو ته نیک عمله صالحان لوی کړي. الله تی ځوانۍ نصیب کړي. خدای د پریشانو او مرضونو نه په امن کې وساتي او ته د قرآن حافظان جوړ کړي. د دې استاد مولانا زهرنور صاحب الله په عمر کې برکت پیدا کړي او د دنیا او د آخر خیر نصیب کړي. او څوک چې د سره د قرآن د درس کې مدد کوي او مینه کوي الله هغوی د دنیا او د آخر اجرونه برکتونه ورکړي. دا درس چې چا قایم کړی دی خدای ته ول د دنیا او آخر خیر ورکړي. دې مجلس کې چې څومره مسلمانان شریک دي که د چا په زړه کې څه مشکلات تکلیفونه غمونه هغه ته الله په خوشحاله بدل کړي. الله زمونږ چا مونږ سره روانې دي هغه په روغو بدل کړي. الله د مسلمان د فتنې او د شر نه مو ساتي، د مخلوق د شر نه مو ساتي. خدای دا محله او دا کلي د علاقه په دین باندې کړي. دې مجلس کې چې څومره د سپینګیري مشران ناست دي الله د عبادت لپاره دراز عمرونه نصیب کړي. څومره چې پکې ځوانان ناست دي الله ځوانۍ نصیب کړي، د عبادت سره ځوانۍ نصیب کړي. څومره چې پکې کشران ناست دي الله د لوفرو د ژوند نه وساتي. څومره چې ماشومان دي الله ته نیک عمله صالحان عبادت گزار لوی کړي. رب زمون په مالونو کې برکت پیدا کړي. خدای د حلال و فراخ رزق زمون د دوی نصیب کړي او د حرامو نه مو ساتي. الہ العالمین دا ځمکه مونږ ته فراخه کړي، د ځمکې د تنګوالي نه مو ساتي. قبر راته فراخه کړي، د ځنکدن د سختو نه مو ساتي او د قیامت په لویه ورځ د حضور پاک په صف کې ودرولې کړي او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر به م نصیب کړي. که دې مجلس کې څوک مریضان دي الله ته وله شفا ورکړي او که په کورونو کې زموږ ستاسو مریضان دي ټولو ته دعا کوي چې الله وله شفا ورکړي. که څوک تنګدسته قرضداران دي د حلال و فراخ رزق یې نصیب کړي. دې مجلس کې چې کوم عالمان قاریان او طالبان ناست دي الله ته دراز عمرونه دین د خدمت لپاره نصیب کړي. څوک پریشانو کې مبتلی پریشانۍ ولا په خوشحالو بدل کې زمون ګناهونه معاف کې، زمون ګناهونه معاف کې، زمون ګناهونه معاف کې. الله ته زمون ناراضي شي. خدای عبادت سره شوق پیدا کې، قرآن سره شوق پیدا کې. دې بچو ته بیا دعا کوي چې د دنیا او د دین په کار کې الله کامیاب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك یا ارحم الراحمین. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی من احب سنتی فقد احبنی
ومن احبني كان معي في الجنه او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی چچا من احب سنتی چچا زما د سنت سره محبت کو فقد احبني دما سره محبت کو. ومن احبني كان معي في الجنه او سوک ما سره محبت کی ما سره بجنت کی. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت سره محبت کول سدي چې هغه سنت په خپل زندگی کې راولي او د خپل زندگی معمول وګرځي. نو سنت او اتباع د سنت او محبت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت کولی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت کول نبی علیہ السلام فرمایي چې ما سره ودا جنت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه داسې یو څو کسان رالل وفد په شکل صحابه دي چیرې موږ الله ذوالجلال سره محبت کول غواړو موږ به الله ذوالجلال سره څنګه محبت کوو. الله ذوالجلال نبی علیہ السلام ناستو دا آیات الله ذوالجلال نازل کړ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تاسو دا کسان چې رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې موږ الله ذوالجلال سره محبت کول غواړو الله سره تعلق جوړول غواړو د دې به څه طریقه وي. الله ذوالجلال دا آیات نازل کړه د محبت طریقه ورته خي. قل ورته وای اے پیغمبره ان کنتم تحبون الله کو تاسو الله سره محبت کول غواړئ فاتبعوني زما تابعداري وکړئ زما د سنت اتباع وکړئ چې زما د سنت اتباع وکړه يحببكم الله الله به تاسو سره محبت وکړي بجای د دې چې تاسو الله سره محبت وکړئ نه يحببكم الله الله ذوالجلال به تاسو سره محبت وکړي ويغفر لكم ذنوبكم تاسو گناهونه به معاف کی. والله غفور الله ذکر الله بهون کی د گناهونو مهربان ذات. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اتباع کې انسان ته څه ملاویږي او دا چې الله به ور سره محبت وکړي الله ذوالجلال به محبوب وګرځي او دویم الله ذوالجلال به ټول گناهونه معاف کړي. چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت کول حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا زما په یو سنت باندې عمل وکړو فله اجر 100 شهید هغه سنت چې خلکو پرې خو دی او د په عمل وکړو الله ذوالجلال بدل د 100 شهیدانو ثواب ورکړي. د 100 شهیدانو ثواب په یو سنت جمع کولو باندې دا الله ذوالجلال ورکړي چې د پیغمبر سنت او بل سنت حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چیرې یو سړی زما سنت باندې عمل کی نو ما سره تعلق دی او کو زما په سنت باندې عمل نکي ما سره هیڅ تعلق دانشته دی. بعض خلک سنت اړو اهتمام نه کوي دا کتابونه لیکي وی کو سړی د مستحب خیال ساتي الله به د سنتو د عمل کولو توفیق ورکي او کو د سنتو سړی اهتمام کی الله به د واجب توفیق ورکي او کو د واجب اهتمام کی الله به د فرایض توفیق ورکي او کو یو سړی د مستحبات خیال نه ساتي الله به د سنت باندې عمل کول هغه استعداد د ختم کی او کو سنت باندې عمل نه کوي د واجب باندې عمل کول الله به تنه واخلي او د واجب خیال نه ساتي الله به په فرایض باندې عمل کول هغه طاقت بردنه دا سلف کی. د دې وجه سنت باندې عمل دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د محبت اظهار دی چې یو معمولی سنت باندې سړی دا عمل وکړي او بل سړی دا سوچ کوي چې یاره زه سنت باندې عمل کوم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د محبت اظهار کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې زمانہ خوشحالي دی ایران کې یو ادیب سیدل لوی شاعر او مرزا بیدل بهترین شاعر او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیره مدحیه او نعتیه کلام کې به داغه مدح کوله او داغه صفات په بیانول
ډیر د محبت او اظهار به کو پاغه اشعارو کې. نیوزل داسې د بار نه وفد راغلی، نو بادشاہ ته وی چې یاره موږ مرزا بیدل سره ملاقات کول غواړو. وی مرزا بیدل خدا دې ناست دی، بلکې یو روایت کې چې دیو پسې ګډل د نی په دکان کې ناستو ګیره خریله چې ورغه ملاقات ورته وکوي. ته مرزا بیدل وی هاو وی آغا ریش را میں تراشی، ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره ناتیه کلام جوړه او داغه مدح او صفات، او آغا ریش را میں تراشی د پیغمبر سنت مخنه کټکه ګیره کټکه او ورتوی ریش را میں تراشم لیکن دل کثیرانه میں تراشم. ریش را میں تراشم لیکن دل کثیرانه میں تراشم. زه خو ګیره خوریم، دا زما ذاتی عمل لی، د چا زړه ته خو نقصان نه رسوم، د چا دل شکنی او دلزاری خو نه کوم، دا خو زما ذاتی عمل لی. او ورته وی دل کثیرانه میں تراشی لیکن دل رسول الله لا در روزه میں تراشی. د چا زړه ته خو تکلیف نه رسے، لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه ته تکلیف رسے چې داغه سنت باندې عمل نه کوي. ځکه هر پیر او جمعرات باندې بعض روایتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمل پیش کیږي، چې کله ستا عمل پیش کړي شي، ستا عمل پیش او ستا د سنتو اتباع نه وي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسوي ستا مطالعه خدا غره ته تکلیف رسول دي. څنګه چې یو پلار د زوی په ناکرده اعمالو باندې خفه کیږي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو زنګ روحاني پلار دی، نو د زمون چې کله اعمال د سنتو نه خلاف د نبی علیہ السلام له تکلیف رسول دي، هغه ورته وی جزاک الله کې چشمه باز کړی، خدای پاک تعالی جزای خیر تا خو د ماستر کې رڼا کړی چې سنت پرې خودل او سنت نظر انداز کول د نبی علیہ السلام زړه مبارک ته تکلیف رسول دي. دا غنی رسو بیا ګیره پرې خودل. صحابه له خدای پاک دا مقامات کله ورکړل، ولی ورکړل؟ د رضا دا سرټیفیکیټ ولی هغوی دپاره جاری کړ چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، چې الله د دوی نه راضي، دوی د الله نه راضي، او د جنت زیری ولی په دنیا کې ورکړل. عشره مبشره ولا ولی دا د جنت زیری او د رضا سرټیفیکیټ ولی؟ ځکه د سنتو اتباع پکې و. یو صحابي د حبش اوسیدونکی و، اب ډیر خپو، هغه په مس کې د مفرق کې د اصطلاح ویختې پرې خودي، نو دا کیله به داغه ویخته ګلګوتي و پای کې به دا کیله نه وتله. یو ځل داسې د وسلخانې نه راوت، وینې ته ودرېد، کوشش یې وکړو لیکن هغه کیله نه وتله. یو سیخ یې ګرم کو، داسې مخامخ یې په دې ځای کې داسې مخامخ وو، او چې لاره پکې ازې اوس په دې سره باندې لاره په خپله جوړه شو، نو ډېر ویې خاندل. چا ورته وی دا ولې دومره تکلیف؟ ورته وی زخم دې جوړ بشي، خو د نبي علیہ الصلوۃ والسلام سنت په زندګۍ کې راغی. ګوره څومره تکلیف، ګوره خپل دا زخم دې جوړ بشي، تکلیف او درد ختم شو، بس لږ ساعت به ختم شي. خدا دې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سنت زما په زندګۍ کې راغی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپسې کې د حج نه روان دی، یو مرګري دوم ورسری دي، لاره کې د اوخ نه کوشو، یو ځای کې کېناست لږ ساعت او بیا را پاسېد. چا ورته وی حضرت تاسو خو هسې لاړئ، هغه ځای کې کېناستې او بیا را پاسېدې، تقاضه مو نه کړه؟ ورته وی زه نبي علیہ الصلوۃ والسلام سره روانم. واپسې کې دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اوخ نه کوشو او دغه ځای کې کېناسته وړې تقاضې دپاره، ما له خو تقاضه نه راتله، خو صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وجې نه زه هغه ځای کې کېناستم چېرې دغه اتباع وشي. بس یو بزرګو علماء دیوبند کې نو هغه به داسې د چلقه وکړو، لوی مالدارو خو هسې د خلکو د پیري دپاره چې دوړه نه وي، مفت به یې کو داسې. نو یو ځل یې نبي علیہ الصلوۃ والسلام خوب کې ولید چې روان دی او ډېر خلک منډې ورپسې وي روان دی. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مولید چې دیم په مذهب